کوم د موسیقۍ آلات تاسو جوړوئ که نه دې ته په دې معاشره کې خلک په ښه نظر باندې نه ګوري. رحمان بابا نو دا چې کوم دی موسیقي یو کسان ژوندی کول دي په موسیقي نه وي بیا خو هېڅ هم نشته. زموږ والد صاحب دا نه ویلې چې لکه تاسو د فلم ته راوځئ او لیکن چونکې بس حالات څه دغه شان دي شو چې موږ د فلم ته راغلو. لکه یو واده کې چې ډولکی نه وي نو بس هغه بس همداسې دی چې بس واده چې کوم دی هغه همداسې ښکاري چې لکه دلته څه شته یې نه، مړی شوي دی حساب سره را روان دي. زموږ کوشش دا دی چې موږ دا خپل کلچر ژوندی کړو، مخکینی نسل راشي دې کې څه نه څه لیسن ځان له والي. زموږ خو کار دا دی چې لکه موږ امن ورکولو والا کسان یو، زموږ ادب ورکولو والا کسان یو، موږ اخلاقیات ورکولو والا کسان یو. نو دا ډېر لکه دې سلامونه او ستړي مه شئ. د افغان سټریم ملګرو امیر شهباز قلندر یم. د یو داسې هنرمند خواته مو بوځمه چې تر کومې نه پاکستان او هندوستان یو ځای و، تر د هغه وخته د هغوی د هنر را روان دی. هغوی لګیا دي ربابونه جوړوي، هغوی طبلې جوړوي، هغوی نور د موسیقۍ آلات جوړوي او هغوی دا فکر لري چې یاره په دې هنر باندې مونږ خپل کلتور هم ژوندی ساتلی دی او مونږ نړۍ ته د امن پیغام هم ورکوو. نو راځئ ملګرو ورځو او د هغې سره میلاویږو او دغه ټول د موسیقۍ آلاتو په اړه باندې هم خبرې اترې کوو او د هغوی نه هم نورې څه خوندورې خبرې اترې واورو. لالا دا راته ووایې چې د دې فن شروعات د کله نه شوی دی؟ چې د دې فن لکه شروعات چې کوم دی کافي ټایم نه شوی دی. ان پاکستان چې لا لکه آزاد نه و خپلو کې نو هغه ټایم نه د دې شروعات شوی دی او باقي دا علمي موسیقي چې کومه ده دا یو سمندر دی. نو دا زموږ مشران چې کوم وو هغوی ذمهداران وو، هغوی نه بعد چې کوم دی زموږ یعنی نیکه ته دا لینډ دین راړو، بیا هغې نه بعد چې کوم دی والد صاحب له راغو. نو والد صاحب چې زموږ دی هغوی دا طبلې چې کوم دی هغوی دا لکه جوړولو میټ کولو. هغې نه بعد چې زموږ دارونه رحیم مرتضی یعنی زموږ استاد چې کوم رحیم بخش باندې یعنی کې یادېږي اور دویم نمبر باندې رحیم مرتضی نه بعد چې مخکې زموږ رونه نو بس دا د موږ روان یو دا فن کوو لګیا یو. لالا دا راته ووایې دا فن
چې کم تاسو ته د والد صاحب یا د نیکونو نه رامنتقل شوی دی او یو سلسله در روانه ده، دا فن چې تاسو په خپله باندې کله زده کوو، مطلب دا تبلې جوړول، دا ربابونه جوړول یا د میوزیک دا نور آلات جوړول، نو په دې کې داسې کوم مشکلات، کوم ستونزې ستاسو مخې ته راغلي دي؟ یره شکر الحمدلله زه په خپل هم لکه ایجوکیټ سړی یم، تعلیم ما کړی دی اور زموږ والد صاحب دا نه ویلې چې لکه تاسو د فیلډ ته راوځئ، او لیکن چونکې بس حالات دغه شان دي شو چې موږ د فیلډ ته راو، نو کافي مشکلات سره سامنا وشو. ولې چې دې لکه دې کار ته موږ لکه ښه نظر سره څوک نه ګوري، لکه سپک نظر سره کسان ګوري. نو خیر زمونږ هغې سره هېڅ تعلق نشته. ویلو مقصد دا دی زمونږ خو یو میسیج یې یو خوشحالۍ ورکول دي دنیا ته، بس مونږ ورکو لګې کار، نو انشاءالله چې کم پورې لکه دغه دی مونږ روان. لاله دا راته ووایئ چې دا کوم د موسیقۍ آلات تاسو جوړوئ که نه، دې ته په دې معاشره کې خلک په ښه نظر باندې نه ګوري، په دې چاپېریال کې هغوی دا ګڼي چېرې دا یو د ګناه څیز دی. دې باره کې څه فکر لرئ؟ دې باره کې دا فکر لرو چې یو سړی چې کم دی هغه دې سره تعلق یې نه ساتي، هغه دې کې نه ننوځي. نو ویلو مقصد دا دی چې هغه به دې سره چې تعلق ساتي نو هغې ته به پته لګي چې دا څه شی دی، لکه مونږ څه کوو لګیا یو، دې کې زمونږ څه میسیج دی. زمونږ خو کار دا دی چې لکه مونږ امن ورکولو والا کسان یو، زمونږ ادب ورکولو والا کسان یو، مونږ اخلاقیات ورکولو والا کسان یو، نو دا ډېر لکه دې معاشره کې ضروري دی چې امن راشي او ښه پیغام لاړ شي. دا د موسیقۍ یو غټ کار دی. مثال طور جګړه ونه شي، یو سړی تمانچه راوالي یا دغه وکړي هغه وکړي، نو هغې نه دا دی چې هغه رباب والي، هغې کې څه زده کړي، څه ذهن څه مایند هغه خپل فرش کړي چې یار دا څه شی څه نه دی. ولې چې دا د مشرانو نه یو فیلډ را روان دی، زمونږ کلچر را روان دی. زمونږ کوشش دا دی چې مونږ دا خپل کلچر ژوندی کړو، مخکینی نسل راشي دې کې څه نه څه لیسن ځان له والي. مونږ دا نه وایو چې یار دی خپل دا تعلیم پرېږدي، روزګار پرېږدي او دې کې را ننوځي. او لیکن دې کې یو ډېر ډیپ میسیج دی چې کم کس دې کې یو پرې ننوځي، هغې ته بیا په خپله پته ولګېږي چې یاره دا د ګناه کار نه دی، دا د ګناه نه لکه یو تاسو قرارئ. دا الله پاک انسان ته یو په خپله خاصیت یې ورکړی دی چې هغې ته ښه او بد یې ښودلي چې دا ښه لاره او دا بد لاره. دې موسیقۍ کې عارفانه کلام هم راځي، عارفانه شاعري هم راځي، هغې نه هم سړی مایل کېږي. نو دې مایل کېدو نه هغه بیا یو مخکې یو تصور دغه شان جوړ چې هغې سره د هغې هغه مخکینی لین سیټ شي. څوک د چا حق خوري، څوک ولي هغه ختموي. دې کې څه د ګناه کار دی، دې کې خو دغه کار دی چې یو کسان زاړه وروڼه ناست دي خپلو کې یا دوستان خپلو کې ناست دي، هغوی دا غږۍ لګیا دی، هغوی لطف اندوز کېږي، نو د هغوی هغه دماغ فرش کېږي، هغې نه مخکې یو د هغې یو سبق جوړېږي چې هغه به بیا مخکې یو داسې یو تصور راشي چې هغه هغې باندې کامیابه شي. نو مثال طور چې کم زاړه شاعري ده هغه تاسو راوالی وګورئ، نو هغې کې هم داسې یو میسیجونه رحمان بابا کلام کې راغلي دي چې هغه د طبلې سره یا رباب سره ټچ غږېدلی دي، هغې سره یو لیسن راغلی دی رحمان بابا. نو دا چې کم دی موسیقي یو کسان ژوندی کول دي، په موسیقي نه بیا خو هېڅ هم نشته. لکه یو واده کې چې ډولکی نه وي نو بس هغه بس همداسې دی چې بس واده چې کم دی هغه همداسې ښکاري چې لکه دلته څه شته یې نه، مړی شوي دی حساب سره. نو زمونږ میسیج دا دی چې یاره دلته خوشحالیانې لاړ شي، کورونو ته خوشحالیانې لاړې شي، اخلاقیات لاړ شي، ادب لاړ شي. دا زمونږ چې کم دی دا موسیقي کمپنیشن چې کم دی دې کې لکه ثقافت دی زمونږ په دې باندې خیبر پختونخوا نامه اجاګر کېږي. او شکر الحمدلله زمونږ چې کم دا
سنگران چې کم دي خیبر پختونخوا کې خیال محمد صاحب شو، احمد ګل صاحب شو، دا کم چې دي او دی د فن سره خدمت کړی دی او دا د اوس هم کوي لګیا دي. نو دی کسانو ډېر زیات محنت کړی دی. تاسو د دې سدابهار غانې راوالئ، د دې موسیقي راوالئ، نو تاسو ته به پته ولګي. لالا د دې رباب په اړه راته ووایئ چې په دې کې کم کم سامان استعمالیږي او دا د کوم کوم ځایونو تاسو ته راځي؟ جی دا رباب کې چې کم دی دی کې لکه پہلا نمبر خو لرګي استعمالیږي. لرګي چې کم دی هغه خپل پروسس سره کټ کیږي، خپل ناپ تول سره. اور رباب کې داسې حساب دی چې دی کې 27 انچ 26 انچ 25 انچ دا د دې لکه لیمټ دی. دې نه بعد 29 انچ هم راځي، 32 هم راځي، 31 هم راځي، دا ټول راځي. دې نه بعد دی کې د توت لرګي زیاتر استعمالیږي اور هغې نه بعد دی کې لکه د چیلی سرمنه استعمالیږي. هغې نه بعد دی کې دا سټیل والا تارونه چې کم دي دا استعمالیږي. دی کې دا بره چې کم دي دا دی کې 14 چې کم دي دغه راځي لاندې کم دا چابیانې چې د دې بره یو ډوکي والا راځي، اخوا شاته برج راځي، مخکې مو برج راځي. نو دې ته لکه ټټوم وایي، هغې ته دا بره چې کم دی دا هم برج دی د دې. اور لکه 19 تارونه ټوټل چې کم دی کې رباب کې استعمالیږي. اور دې کې بېدانه لرګي لکه کابلي لرګي زیاتر مشهور دی اور هغه لکه ګران هم دی. او توت لرګي چې دی هم چې لکه صحیح جوړ شوي هغه هم ګران دی. نو بیا دې کې دا صدفکاري کېږي لکه څنګه چې یو ټایل وغیرہ چې لګي یو عمارت کې نو داسې دی کې یو نقشه نګاري شوي، هغې کې دا چړیانې وغیرہ دا مرغۍ دا نور څیزونه دا دی کې لکه ایجسټ کېږي. هغې نه بعد دا فل لکه یو نیمه غاړه صدف والا رباب وي، یو فل سایز وي، نو هغې کې چې لکه تاسو څومره ډیکوریشن کولی شئ نو بس هغه کېږي. اور باقي دا ده چې رباب لحاظ چې کوم دی مثال طور کا هغه لکه توت لرګي کې هم جوړ شوي وي، هغې لیول صحیح اور د هغې تخته کې څه مسله دی یا تار چرته کړه شار لکه څه وایبریشن وغیرہ نه کوي، نو هغه رباب بالکل A1 هغه کمو پیسو باندې وي خو لیول د هغې سټي غږیږي ښایسته، نو هغه رباب ښایسته دی. لیکن بعض انسان وایي چې یار دی کې لږ خیر دی تاسو مونږ د کار وغیرہ وکوي ډیزاین وغیرہ وکوي، نو هغې سره بیا د هغې ریټ چې کوم دی نور هم سیوا کېږي، د لرګي ریټ هم سیوا کېږي. باقي دا ده چې د دې پروسس یو میاشت دی، نو دې یو میاشت کې پوره یو کار کېږي. د دې یو ډانچه راځي هغه بیا هغه مشین باندې چې کوم دی هغې کټایي وغیرہ کېږي، هغه بیا دا دننه ټول تشیږي، نو بیا د دې یو آواز یو ساوند جوړوي. لالا دا راته ووایئ دلته کې یوه خبره ډېره زیاته مشهوره ده، خلک وایي چې یاره نوې نه او زوړ رباب خلک ډېر زیات خوښوي، بلکې دا هم وایي چې یاره زوړ رباب چې څومره وخت پې تېرېږي نو دا ځوانېږي. په دې باندې را سره څه خبرې اترې وکړې؟ جی بالکل اصل کې خبره دا ده چې د رباب چې کوم خپل پروسس دی هغه کلونو کې پوره کېږي. لکه یو استاد سړی چې جوړ کړي نو د هغې هغه فرمه چې کومه ده هغه د چې کله تازه جوړ شي د هغې کږېدو امکانات هم وي، او چې کوم مثال طور کاریګر سړی جوړ کړي نوې رباب غږیږي هغه هم ښایسته غږیږي. چې انټرین کاریګر جوړ کړي نو هغه کې بیا خامخا مسله راځي. نو دا ده چې زوړ رباب هم ښه ولې چې هغې کې تارونه یو پیرې لکه ایجسټمنټ د هغې شوي وي چلېدلې وي که نه، نو دا ورو لکه تاسو چې لکه نوې ګاډۍ والئ هغه تاسو هغې رننګ ورکوئ یا د هغې رننګ پوره کوئ، نو د دې هم دغه سسټم دی. نوې چې تاسو والئ نو هغې باندې 10 کاله تېر شي د هغې قیمت هم سیوا شي، نو داسې خبره نه ده. نوې رباب بالکل A1 رباب دی، څه مسله نشته. او زوړ رباب چې کوم دی هغه بیا نور هم ښه دی. نو که څوک دا وایي چې یاره نوې رباب مونږ نه الو مونږ زوړ والو،
او دې کې داسې دی نو چې انګ پرې خوستو والا رباب چې کوم دی هغه به تاسو له نوې کې به هم راځي او چې هغې کې انګ نه وي هغې کې څه مسله وي نو هغه نوې هم نشي کېدی لکه زوړ کې هم که مسله وي نو هغه زوړ هم نشي غږېدی نو ټولو کې میجر پوینټ چې کوم دی هغه دا دی چې د دې دا تاسو لیول بس چک دی بس نور څه دی کې دومره خاص وجوهات لالا د دې تبلې په اړه راته خبرې اترې وکړې چې یاره دا تبله تاسو د څه شیز نه جوړوئ په دې کې څه استعمالیږي دا د کوم ځای نه راځي او تاسو ته په کومو طریقو باندې میلاویږي او یو تبله چې جوړیږي او خپل ټیون ته راځي هغه څومره پورې وخت اخلي دا ټول چې کوم طریقې کار د دې کېږي د دې په اړه راته خبرې وکړي جی جی دې کې دې ته وایي د دا چې کوم دی دا اواز چې کوي نو دې ته پوړه وایي پوړه وایي دې نه بعد چې کوم دی د دې دا سایډونو باندې چې کوم کار شوی دی دې کې د غوا سرمنه استعمالیږي او د غوا سرمنې لاندې یو بله سرمنه پټه غوندې کې ګول هغه دې کې استعمالیږي دویم نمبر باندې دې کې دو سرمنې استعمالیږي هغه د چیلی استعمالیږي بره یو استعمالیږي یو لاندې استعمالیږي یعنی درې سرمنو چې کم دی د دې پورا یو پروجیکټ دی او دې کې چې کم دی دا غیر چاپیره چې کم دی دا 14 کورونو کې دا لکه د دې تزیر وي دا چې کم دی دا د لرګي وي دا ماشین کې استعمالیږي دې نه بعد چې کم دی دې باندې دا کومه تسمه راغلې ده دا تسمه راځي دې نه بعد دې کې دا دې ته ګټې وي لکه موسیقي زبان کې دې ته ګټې وي دا ټونینګ لپاره اور دا چې کله لکه تاسو کم سر باندې لکه دا تاسو ټون کوئ مثال طور پہلا کالا شو پہلا سفید شو دوسرا سفید شو دوسرا کالا شو تیسرا سفید چوتھا سفید یعنی ایکس وائی زیڈ تیسرا کالا پنجوا کالا ټیک شو نو دا لکه هغې سره د دې ټونینګ ډېر غټ لکه بلانګ ساتي ټیک شو سر اور د دې لاندې چې کم دی یو ګول غوندې کې یو بالغ ورته وایي ګول غوندې کې مجیله غوندې کې هغه ډېر چاپېره چې کم دی هغه لکه د کپړې نه هغه تاو شوي او منځ کې هغې یو سورې غوندې کې وي نو هغه دې دپاره وي چې د دې چې کوم دا انسټرومنټ چې کوم لرګی دی دا اواز بند نه کړي لکه ځمکې صف باندې چې تاسو کېدئ دا اواز بیا سم نه کوي هغې د پاسه چې تاسو کېدئ نو د هغې اواز لکه ښایسته راوځي دویم چې د دې لکه دا توروالی چې کوم دی نو دې باندې لکه آیرن پوډر استعمالیږي آیرن پوډر نو مراد دا دی چې دې باندې اوسپنه لګېږي اوسپنې سره بیا یو آواز جوړېږي هغه یو انګ راځي هغې کې یو आवाज غوندې کې راځي قدرتي نیچرلی نو هغه کسان چې کوم دی بیا دې ته متاثر کېږي چې یاره دا څه حساب دی دا تور دا आवाज څنګه راځي دا आवाज د دې ټول پراسیسي نو د دې ټول لکه دې ته زیر وایي نو د دې کې ټول دا چې دي دا ګټې وغیره دا سیزونه وغیره چې کوم دي دا استعمالیږي چې دا کې یو سیز هم پکې ټیک نه وي لکه انګلیش فکره کې چې یو ای یا ای دغه شي نو ټوله فکره خراب شي موسیقي هم دغه کار دی چې یو لی نه سړی اخوا دېخوا شي نو ټول کار سیسټم د هغې خراب شي نو دا د دې پروسیجر روان دی لالا دا راته ووایي چې دا چې کوم په تبله کې دا کوم سامان استعمالیږي دا تاسو له د کومو ځایونو نه راځي او یو تبله تاسو په څونه وخت کې تیاروئ دا سامان چې کم دی دا زیر چې کم دی دا بیا مونږ هغه کارګران چې کم دا جوړوي مشینونو باندې دا لرګی چې کم ګول کوي هغه مونږ پوهیو چې یاره دا داسې حساب سره راولئ تاسو هغه حساب سره بیا هغوی راولي نو د دې یو دا پروسیجر شو دا لکه دلته هم جوړیږي اور کراچۍ نه هم د دې میټیریل راځي دویم دا دی چې دا چې کم دی دا دلته پهله بس لکه سرمنه استعمالېده نو نن سبا لکه جدید دور دی نو دې کې اوس دا پلاسټک والا چې کم دی دې ته تسمه ورته وایي نو دا تسمه دې کې بیا استعمالیږي چې دا خپل سور چې کم دی پریم برقرار وساتي چې سور پرېږدي نو بیا هغه خپل سور باندې دا نه وایي نو دا دې ځایونو لکه کراچۍ شو دا دې ځایونه لکه دا زموږ انسټرومنټ چې کم دی دا دغه کېږي نو زیاتر چې کا دلته هم یو مشین وغیره ولګېږي نو دلته هم جوړېدی شي
لالا دا راته ووایه چې په دې کې کوم لرګي استعمالیږي؟ دې کې لږه ام والا لرګی هم استعمالیږي، د شوي لرګي استعمالیږي. ام والا لرګی چې کوم دی لږ سخت لرګی وي، ټیک شو. هغې نه بعد چې کوم شوي لرګی دی د قو لرګی هم استعمالیږي پکې، هغه هم تور لرګی وي. نو دا لرګي چې کوم دی د دې اواز او ساوند هم ښه دی اور ښه اواز دی نه راځي. لالا د دې تمبل په اړه راته ووایه که نه چې دا تمبل د څه نه جوړیږي، په دې کې کوم کوم سامان استعمال شوی دی؟ جی پخوا چې کوم لکه تمبل به و او لکه هسټرۍ کې چې کوم روان دی نو هغه به ووډ نه جوړېدو، ووډ مګین لرګي نه لرګي نه به جوړېدو. اوس هم هغه لرګي نه جوړېږي، لیکن چونکې جدید زمانه دور دی نو هغې کې لکه دې کې پلاسټک والا چې کم دی هغه هم استعمالیږي لګیا دی. هغې کې پلاسټک سکین لکه جوړېږي، پهله به څرمنې سره لکه تعلق ساتلو. اوس چې کم دی دې باندې اکسره راغلی دا سپینه اکسره ده نو دې ته اکسره شیټ وایي. نو دا زیات چر چې کم دی دا نعتخوانۍ دپاره دا تمبل استعمالیږي. دې باندې دا سټیل لګېدلی دی، دا سټیل فیکټرۍ کې د دې دا کړه چې کومه ده دا ګول کېږي. دویم نمبر دا چې کوم دې باندې دا کلیپونه لګېدلي دا هم فیکټرۍ کې جوړېږي، دا کلیپ لګېدلی دا فیکټرۍ کې جوړېږي. د دې چې کم ورک دی دا بره چې د دې دا کم دغه راشي، د دې دا مخ چې کله راشي نو دا کور کوي. بیا دې شیټ کې دا کمال دی، مثال د دې باندې تاسو څرمن هم ولګوئ نو هغه سور والا حساب دی. نعتخوان چې کوم دی مثال طور هغه بره روان دی، لکه بره اوچت سور لګوي نو هغه اوچت سور سره استعمال شي. که تاسو هغه مثال طور لاندې اواز دی د هغې نو هغه بیا لاندې اواز سره استعمال شي. نو دا زیاتر چې کوم دی سټیل تمبل چې کوم دی دا زیاتر نعتخوانان حضرات چې کوم دي هغې استعمالوي، هغې مونږ اوري. اور کم چې دی دا مثال طور واده دپاره هم خلکه چې کم دی هغه لرګي والا تمبل پهله ډېر زیات چلېدو، اوس هغې نه لکه پلاسټک ته یو تمبل راو نو هغې چې کومه باډي ده هغه پلاسټک دغه کې پلاسټک باډي. لالا دا راته ووایه په دې تمبل کې چې دا کم سامان استعمال شوی دا سامان تاسو له د کوم ځای نه راځي؟ دا جي دا فیکټریانې جوړوي، دا چې کوم سټیل فیکټریانې دي دی جوړوي، دی ته مونږ وایو. ولې چې د دی خو موضوع کې نور څیزونه دي که نه، مثال طور پر غلبیل جوړ کو یا داسې یو نور څیزونه چې کم دي هغه جوړ کو. نو دا خو میوزیک والا چې کم انسټرومنټ جوړوي هغې ته دا پته وي نو مونږ بیا هغې له خپل مایند ورپېښ کړو چېرې دا به داسې تاسو ګول راولئ، داسې 3 انچ کې راشي، 26 انچ کې راشي، 22 انچ کې راشي، 28 انچ کې راشي، 18 انچ کې راشي، 14 کې راشي، 16 کې راشي. نو دا به مونږ هغې ته وایو چېرې دا داسې حساب سره دا راوله، د دې اواز هم صحیح، بیس هم صحیح. یو تمبل چې کوم دی دې باندې پروسس تقریبا لګي تقریبا 15 ورځې 20 ورځې دې باندې لګېږي. داسې تبلې باندې تقریبا یو هفته 2 هفتې داسې په دې انسټرومنټ باندې لګېږي. انسټرومنټ ته موسیقۍ چې کوم دی دا ډېر اسانۍ سره او ډېر ایزي طریقې سره نه جوړېږي. ولې دې کې کتل دي سور، چې سور سم راشي نو بیا هغه کم دی هغه کس چې کم دی مونږ نه چې کم ډیمانډ کوي هغه مطمئنه شي. چې سور پکې نه وي نو هغه وایي یاره دې کې څه مسله ده. او سور جوړول دپاره د هفتو د میاشتو ټایمونه خو زیاتر چې د دې چې کم لکه پروسس دی هغه 15 دن اور 15 دن کم از کم د تبلې او د تمبل. دا کوم څیز چې تاسو سره اوس په غېږ کې دی دې د څوک ډولک وایي، څوک ورته ډولکې وایي، د دې خپل نوم څه دی او دا د کومو شیانو نه دا څیز جوړیږي؟ دا سرجي پخوا لکه څه ټایم دا لکه تبله چې کله ایجاده شوه نو تبله چې کوم و د دې یو شکل لکه داسې و چې یو سایډ د دې ورکوټې و او بل سایډ چې کوم نو د دې لکه غټ و، یو لکه دامې سایډ و یو د زیر سایډ و. نو دا بیا چې کم بزرګانو حضرت امیر خسرو رحمت الله علیه چې کم و هغوی بیا لکه د هندوانو دور کې به دا څیز د دې استعمالېدو، دی به دې باندې لکه خپل لکه عبادات یا دغه کول، ټیک شو.
نو حضرت امیر خسرو رحمت الله علیه چې کله هغه چې کله وو هلته نو هغه چې دا ساز وکړو نو هغه دا مینس کې کټ کو یو دامه جوړه شو یو زیر جوړ شو. نو بعد د هغې بیا دې نه یو معرض وجود یو ډول راغو غټ یو سایډ غټ و بل سایډ هم غټ و نو هغې ته بیا ډول ویلی شو. نو بیا هغې نه بعد چې کوم دی مثال طور دا چې کوم واده ماده کېږي هغې کې خوشحالو لپاره کور کې خلکو لکه دا ډیمانډ و چېرې دا ډولونه وغیره نو هغې ډول نه بیا یو داسې شکل اختیار شو چې هغه دا ورکوټی شو سمال شو. نو دې نه بیا دا معرض وجود کې راغو. دې کې هم چې څنګه مخکې ما تاسو سره خبره وکړه چې دا به پیله لکه پخوا زمانو کې پړو نه جوړېدو اوس چې کوم دی دا دې هم دا کونډې وغیره دا کلیپونه راځي. دې کې زیاتتر چې کوم دی دا ام لرګی شو یا دا شوی لرګی شو دا په دې کې استعمالیږي. نو دا دې باندې دا مختلف قسم رنګونه هم شوي دي. آیا دا پکې ډېر زیات ضرورت لري او که نه؟ جی لازمي خبره ده چې یو سړی وایي چې یار دې باندې نقش و نگار وکړه لرګي کې خامخا وي هغې کې نقش و نگار وي ګلونه وغیره جوړ شوي نو هغې سره هغه د دې لوکیشن چې کوم دی ښایسته ښکاري اور لرګي کې کېږي نو هغې سره لوکیشن یو بیل تاثر ورکوي. دا ډولک چې دی دې له هم دغه تبلیغ په شان دی تاسو دغه ورکوئ هغه د اوسپنې چې کوم بوره ده هغه ورته ورکوئ؟ نه جی نه دا هغه چې کوم وي دې کې بیا لرګي والا هغه نال وي هغې له ځکه آیرن ورکوو هغه یو شان دي که نه. نو دا ډولکۍ چې کوم دی د دې دا مخ چې کوم دی دا ساده وي او بل سایډ باندې چې کوم دی هغې ته رال وایي نو هغه رال سره چې کوم دی د هغې بیس اواز جوړېږي. دا بیا یو اواز تش راځي دا یو اواز بیا ډک راځي دا داسې حساب شي یو تش راشي یو ډک راشي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان د وخت راکولو یو جهان مننه.